السلام علیکم. نننی ولاګ کې مونږ تاسو سره د افغان مهاجرینو د انخلا په حواله سره خبرې اترې کوو. دغه یو غټ خبر مونږ تاسو سره شاملو چې که یو طرف ته افغان مهاجرین په تورخم پوله باندې افغانستان ته روان دي، نو بل خبر دا دی چې د افغانستان کم مهاجرین دي هغوی کړې وي هغه یو ځل بیا په چمن بارډر باندې پاکستان ته روان دي او خیبر پښتونخوا کې دوی پاتې کیږي. په دې باندې تاسو سره مونږ تفصیل شاملو. راځو د دې خبرې په لو باندې چې د تورخم په پوله باندې افغان مهاجرین افغانستان ته ستنیږي او د هغې وخت په وخت باندې شمیرې راځي. د پاکستان وزارت داخله خپل چې کوم ریپورټ دی هغه وخت په وخت باندې شیر کوي او هغه مونږ تاسو سره وخت په وخت باندې دلته شیر کړی دی. خو اوس یو نوی خبر مخې ته راغلی دی او هغه نوی خبر دا دی چې افغان مهاجرین دوباره د افغانستان نه پاکستان ته د چمن په لار باندې را روان دي او واپس راځي. دغې شاته څه وجې دي په دې باندې خبره اتره کوو. لومبې وجه دا ښودل کیږي چې کم افغان مهاجرین دي د هغوی دلته په پاکستان کې کاروبارونه دي، روزګارونه دي، یا دغه افغان مهاجرین د چا قرضداري دي یا د دوی په چا باندې قرض دی، دلته یې کاروبار نیمګړی پاتې دی، هغې وجې نه راځي. دویمه دا وجه ده چې د هغوی بر افغانستان کې د چت نشته دی، د هغوی هلته کور نشته دی، د هغوی د استوګنې ځای نشته دی، د هغوی کاروبار نشته دی. نو په دې وجه باندې هم دوباره دلته راځي. خو چې کومه واپسي شوې ده د افغان مهاجرینو د پاکستان نه زیاتره د پنجاب نه شوې ده، ورسره د سند نه شوې ده او څه خلک د کشمیر نه هم راغلي دي. هلته به په هغوی باندې دباو و، زور به و، په زوره باندې ونیول کېدل، زورول کېدل به افغانستان ته به لیږل کېدل. او چې کله به پنجاب پولیس دغه افغان مهاجرین دغه کورنۍ ونیوې نو هغوی به صرف دا نه کول چې دا ټک پول نه یې را دې خوا راواړئ او بیا دلته پرېږدي، بلکې دوی به چې کله ورسره پولیس را روان شول نو کومه پورې به چې دغه افغان مهاجرین په تورخم پوله باندې نه وو اوړېدلي تر هغې پورې به دغه پولیس د دوی سره وو. نو اوس دوباره چې دوی کله راځي هغه کم طرف ته راځي او ولې راځي؟ نو دوباره چې کوم د افغانستان نه افغان مهاجرین د چمن په لاره باندې را روان دي نو هغه خیبر پښتونخوا ته راځي. د خیبر پښتونخوا کې د پاتې کېدو وجه دا ده چې دلته د مهاجرینو خلاف هغه شان زور نشته دی، د پولیسو هغه شان کاروایي نشته دی. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم دغه امر کړی دی خپل پولیسو ته چې تاسو به دا په زوره باندې نه وباسئ. کم خلک چې کم مهاجرین چې په خوښه باندې ځي، په رضاکارانه تور باندې ځي، نو هغه دې بالکل لاړ شي. او کم داسې دي چې هغه تګ نه غواړي، دلته د هغوی کاروبار دی، د هغوی روزګار دی، ورسره د هغوی په چا باندې پیسې دي یا د په هغوی باندې چا پیسې دي، نو هغه مهاجرین به تاسو په زوره باندې نه شړئ. نو دې وجې نه کم افغان مهاجرین چې په پنجاب کې پاتې شوي دي، سند کې پاتې شوي دي، یا مختلف نور بلوچستان کې یا په کشمیر کې پاتې شوي دي، نو هغه اوس خوښوي چې په پېښور کې پاتې شوي. نو په پېښور کې د پاتې کېدو کومه وجه ده هغه ما تاسو ته وویله چې د هغې وجه دا ده چې دلته ورسره ډېره زیاته نرمي کېږي، هغه زور زبردستي ورسره نه کېږي. نو دا خو د هغې په حوالې سره مونږ تاسو ته ووایو. او دغه شمیره څومره ده چې څومره شمیره کې واپسي را روانه ده؟ اول دغه شمیره ښودل کېده تقریبا 53%، خو اوس ښایي چې دغه شمیره 80% ته رسېدلې ده. نو که مونږ حساب ولګوو چې د کال 2023 نه تر دې دمه پورې 10 لکه افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه شوي دي، نو اوس واپس څومره راغلي دي د دغې فیصدي مطابق باندې چې څوک 53 ښیي، څوک 80% ښیي. نو د دې حساب که مونږ ولګو نو تقریبا د 5 لکو نه ونیسه تر 7 لکو پورې واپس هم راغلی دی. او یو ان ایچ سی آر په دې حوالې سره څه وایي؟ یو ان ایچ سی آر کومې مرستې هغوی ته ورکوي نو هغه 2500 افغانۍ وله ورکوي د نفر په سر باندې. او که چېرې د 4 کسانو خاندان وي، کورنۍ وي، فیملی وي، نو او په هغې کې 4 کسان وي، نو هغوی ته تقریبا 21,000 افغانۍ ملاویږي. نو کله چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې مونږ حالات وکتل چې هغه هلته کم کیمپونه جوړ دي، په کیمپ کې به څوک څومره پاتې شي، میاشت به پاتې شي، 20 ورځې به پاتې شي، 2 میاشتې به پاتې شي. مستقل هلته په کیمپ کې پاتې کېدل ډېر زیات مسلې دي. هلته چې کوم ریپورټس مونږ وکتل په سوشل میډیا باندې، نو خلک هم دغه فریاد کوي چې دلته په دې ټینټ کې، په دې خیمه کې ژوند تېرول ډېر زیات ګران دي. یو خو هلته د بجلۍ سهولت ورته نشته دی، بل چې کوم دی
ډېر زیات ضرورتونه وي هغه په خیمه کې نه پوره کیږي نو د کم مهاجرین چې ستانه شوي دي د هغوی د کیمپونو ژوند هغه ښه نه دی. بل طرف ته افغان حکومت وایي چې موږ دوی ته کورونه ورکوو پلاټ ورکوو دلته به د هغوی د سر پټېدو ځای وي. دا خبره خو په خوله باندې کول یقینا ډېره زیاته اسانه ده خو ورسره دا په عملي کول دوی ته دغه سهولتونه ورکول ډېر زیاته ګران ده. یو طرف ته د ایران نه 12 لکه افغان مهاجرین افغانستان ته راغلي دي بل طرف ته د دغه ځای نه افغان مهاجرین روان دي نو دا افغانستان حکومت ته ډېر زیات مشکل مخې ته راغلی دی چې هغوی دغه سنبال کړي. اوس چې کومه نرمي شروع شوې ده د افغان مهاجرینو په انخلا کې لنډي کوتل یا لواړګي کې چې کوم هولډینګ کیمپ دی د افغان مهاجرینو هغوی ته زه تللی وم نو هلته ما وکتل بالکل هېڅ څوک هم نه و ډېره زیاته خشکي وه. هلته ما تپوس وکړو نو هغه وویل چې سحر کې خو دغه خلک راغلي وو څه فیملی وې څه کورنۍ وې څه افغان مهاجرین وو چې د هغوی دلته رجسټریشن وشو او واپس هغه مونږ ولېږل لاړل خو هغه د ماسپښین مازدیګر ټایم و چې زه هلته ورسېدم نو ما وکتل چې هغه ټایم کې هېڅ هم نه و او کیمپ بند و. یو طرف ته دلته چې کوم افغان مهاجرین لنډي کوتل کې د هغوی رجسټریشن کېږي په تورخم باندې بیا هغه اړول کېږي نو د هغوی ریکارډ شته دی چې دلته دومره خاندانونه یا دومره نفر افغان مهاجرین هغه افغانستان ته ستانه شول خو په چمن باندې چې کوم خلک را روان دي د هغوی بالکل هېڅ ریکارډ نشته دی. هلته داسې سیستم نشته دی چې هغه څوک د هغې تصدیق وکړي د هغې بایومیټریک وکړي د هغه په ریکارډ باندې راولي نو د هغې هېڅ ریکارډ نشته دی. بل طرف ته دغه تورخم باندې چې کوم افغان مهاجرین افغانستان ته ستنېږي د هغوی ریکارډ موجود دی. ورسره دغه نرمي دوه وجې دي چې اوس دغه نرمي شروع شوې ده د افغان مهاجرینو د انخلا په حوالې سره. یو خو دا ده چې کم اسحاق ډارو وزیر خارجه افغانستان ته لاړو هلته د امارت اسلامي یا د افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړې نو هغوی د هغوی خبرې واورېدې افغان چې حکومت کم تحفظات دي کمې نیوکې دي د هغوی کم خدشات دي هغه یې واورېدل نو یقینا پاکستان ته احساس وشو چې په دومره لږه موده کې دومره لږ وخت کې او دومره په جلتۍ سره په یو ځای باندې افغان مهاجرینو انخلا افغانستان ته یقینا دا ډېره زیاته مشکل ده او افغانستان ته د هغې نه ډېره زیاته ستونزه ده. نو یو خو دغه ده چې کومه دوره شوې وه هغه دوره کامیابه شوې ده مذاکرات کامیاب شوي دي. دویمه وجه دا ده چې پاکستان ګورنمنټ ورسره چې کوم فوج اسټابلیشمنټ دی دا په هندوستان سره انګیج دی هلته مصروف دی نو د دې سیز نه د افغان مهاجرینو د انخلا نه د هغوی توجه اوړېدلې ده. اوس هغه سختي بالکل نشته دی چې خلک به نیول کېدل په زور به افغانستان ته لیکل کېدل هغه سلسله ودرېدلې ده. کوم خلک چې په رضاکارانه توګه باندې په رضا باندې افغانستان ته ځي هغه مهاجرین هغوی بالکل روان دي د هغوی سلسله اوس هم دوامداره ده. خو یقینا ډېر غټ ډیولپمنټ او ډېره غټه خبره دا ده چې واپسي د افغانستان نه را شروع شوی ده هغه هم په چمن بارډر باندې او خیبر پښتونخوا کې هغه مهاجرین دلته اوس پاتې کېږي. په دې حوالې سره کم نور ډیولپمنټ یا خبرونه راځي هغه به هم تاسو سره شاملو. تر دې دمه پورې همدومره خپل ملګري ذاکر الله اجازه ورکړئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ د الله په امان.